استانبول کې د خبرو لپاره د اسلامي اماراتو او پاکستان له لوري د ټاکل شویو پلاوي مشري د دواړو هیوادونو د استخباراتو مشران کوي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونه به د پنجشنبې په ورځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل کړي. د دغه مذاکراتو په درشل کې بیا د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې دوی د افغانستان پر ضد خپله فضا د امریکا په کنټرول کې نه ده ورکړې. خو تر دې وړاندې بیا استانبول کې پاکستاني پلاوي ویلي و چې دوی له امریکا سره د افغانستان د هوایي حریم د نقض هوکړه کړې ده. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد بیا تر دې وړاندې ټولنیز ته ویلي و چې په روانو مذاکراتو کې TTP لا هم مهمه او ناحل شوې مسله ده. بل لور د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی د افغانستان سره ښه مذاکرات کړي وو، خو پاکستان ته له تګ وروسته ورته حاکم هغه هستې اجازه نه وه ورکړې چې دغې خبرو ته پرمختګ ورکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د عبدالحق وثیق او عاصم ملک په مشرۍ د پلاو لیږل کوم پیغام لري؟ کابل او اسلام آباد به له نوې اجنډا سره تللي وي که پخوانۍ؟ دا مذاکرات به څومره جدي او پرېکړنده وي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدي یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو ادریس محمدي ځاځی صاحب، همداشان قومي مشر او د سیاسي چارو کارپو حمید الله هوتک صاحب، او په څو شیبو کې به راسره د سیاسي چارو کارپو صدیق منصور انصاري صاحب هم په بحث کې یوځای شي. د بحث ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. هوتک صاحب، د دواړو هیوادونو د استخباراتو مشرانو به دا ځل په استانبول کې د مذاکراتو مشري کوي. د پلاوي خبرو کوم پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته، ښاغلي ځاځي صاحب ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته متاسفانه چې تر اوسه موږ د پاکستان د خوا څخه عملي ګام نه دی لیدلی په دا 500 کلو کې، خصوصا په دغه 4 کاله کې چې زموږ نوی حکومت امارت اسلامي واک ته رسېدلی دی. څو ځلې سفرونه وسوله، حتی د دوی ټول هغه لوړ رتبه مسؤلین هم کابل ته راغله ولاړل. دا چې څو واره د افغانستان حکومت ورته وویله، پیشنهادونه یې ورته وکړله په غټه کچه باندې، د بهرنیو چارو د وزیر په کچه، حتی د ښاغلی حاجي ملا شیرین اخوند د کندهار والي چې هغه مشر ته ډېر نږدې کس بلل کیږي، او دی هغه هم یو ځانګړی سفر درلودی چې د دوی سره پر امنیتي موضوعاتو باندې وغږېږي. خو متاسفانه دوی خپلې هغه مغرضانه تخریبانه پالیسي چې د افغانستان په هکله باندې جوړه کړې ده او تعقیبوي یې، تر دا اوس ګړي پورې تعقیبوي، د دې څخه لاس نه دی اخیستی او نور هم کوشش کوي چې افغانستان تخریب کړي. نو موږ د افغانستان لوری هر حکومت که دا د یو څه اخواته ولاړ سو، شهید سردار محمد داود خان د وخته څخه را شروع کړو چې بیا څونه حکومتونه راله، یو د دوی تر غلامانو تیره هغه ولسونه پیژني چې زه څوک یادوم، بیا ټول حکومتونو د ښه ګاونډیتوب، د ورورۍ، د همسایهګلوۍ راسته لاس ورته وغځوئ. متاسفانه چې پاکستان دا کار نه کوي، یعنی پنجاب دا کار نه کوي. خو دلته وس یا قدرت یا هغه سیاسي پاور یا نظامی پاور یا ملک چې چلوي د پاکستان، هغه ټول د نظامیانو په لاس کې دی، د استخباراتو په لاس کې دی. هغه نه غواړي چې په څنګ کې افغانستان یو داسې مضبوط هیواد ولري چې هغه د ډېر قوي حکومت خاوند وي. لکه په تیرو کې چې مو ولیدل د شهید داود خان په وخت کې هم دوی زور ازموینه وکړله، خو شهید داود خان الټیمیټم یا خبرداری ورکوي، جنګ بیا دوی ښځې په ننواتې یا په مرکه ورته راواستولې چې افغانان ښځو ته ډېر ښځمنو ته یا سیاسرو ته
ډیر درناوی کوي نو تاسې ورسئ چې داود خان دا وخت د بوټو دی د ذوالفقار بوټو کور والا نصرت بوټو یې مشرتوب کوي چې اوس هم زموږ په ارشیفونو کې شته د ټولو ملګرو ملتونو په ارشیفونو کې هم شته هغه و چې داود خان تر هغه وخت چې د جنګ اعلان یې ورته کوي تر هغه تیر سو د یو څه لږ مودې دپاره د یو 12 لسیزو دپاره د دې په ترڅ کې د دې 12 لسیزو دپاره پښتونخوا یا پښتونستان مالیه په جلال آباد کې جمع کېدله او د بلوچستان دا په بولدک یا قندهار کې جمع کېدل دا ټوله اسناد پراته دي بیا دې خواته چې د نجیب وخت رالی دوی یرغل وکړي د خپلو د هغه خاصو کړیو په اوږه باندې چې 300 که 3000 کسان پر جلال آباد باید په 4 ساعته کې ونیسو خو خوشبختانه د دوی مړو بوی ونیوی هلته چې ډاکټر نجیب په خپله قومنده په لاس کې واخیستل او د شپې ورلی ما هغه کتابونه لوستي دي چې د شپې ورلی چې لوړه فضا کې هم هلیکاپټر نسو تللی د وخت پیلوټان هغه زمریالان اوس هم اکثره یې ژوندي دي چې هلته جلال آباد ته ورسېده نو د دوی څه پوښتنه به موږ وکړو چې تاسې کوم ځای ته ورسېدلست بیا دغه و دې خواته راځه تر امارت اسلامي پورې ښاغلی کرزی صاحب 21-22 واره ورلی ښاغلی اشرف غني ورلی زموږ د اوس حکومت مشران چې په لوړه کچه دا ټول ورله خو دوی هغه څه غواړي چې دا هیڅ امکان نه لري او سالم عقل یې منلی نسي موږ یو آزاد خپلواک مملکت یو مملکت په پاتیږو ته زموږ د کړوسي په ځای کې نه پاسته اتاویا کاله ستا کېږي چې ته پیدا سوی نو ته څوک یې ستا سره کم تاریخ دی او هغه خبرې چې دوی بیا کوي بیا په بل نوبت کور دی آباد مننه زاغزی صاحب د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د مشرانو ترمنځ خبرې په داس حال کې چې د استقرار خبرې به دې حتما اورېدلې وي څه پیغام لري مننه کوم محمد صاحب محترم زه په خپل بار سره سلامونه نیکې هیلې تاسې ته هوتک صاحب ته او ټولو نیوز ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم وعلیکم السلام محمد صاحب محترم له ابتدا نه به سر راشو چې تر څو هغه موضوع ته لږ لیدونکو ته هم روښانه شي پاکستان دلته افغانستان کې پر داسې حکومتونو پر داسې نظامونو پر داسې چارواکو پر داسې رهبرانو باندې سر و چې ننواتې ته به ورته تلل خبره به ټیټه ورته کوله خبره به کمزوري ورته کوله نظام کې 10 نفره د پاکستان پر خلاف و 100 نفره به د پاکستان پر طرف و یعنې دلته به د افغانستان د ګټو نه زیات د پاکستان ګټو ته ژمن افراد او اشخاص ډېر وو پارلمان تاسو ولیدل 15 د اګست نیم پاکستان ته لاړله کابینه د افغانستان ته ولیدله له نیمې زیات پاکستان ته لاړله او تر دمګړیو پر تاسو ویني کله اسلام آباد کې اساس سره کینی کله ترکیه کې اساس سره کینی وخت ناوخت مستقیم غیر مستقیم اړیکې هم یو بل سره لري زه بل زاویې نه ورته لیدل بحث غواړم محمد صاحب محترم زه وایم چې په اوسني شرایطو کې لکه څه رقم چې دریځ اسلامي امارت غوره کړی دی تر ټولو بهترین دریځ دی زه نه وایم چې تر دمګړې تر 1 ساعت 2 ساعت یو میاشت یو کاله پورې تاسو د اټوم خاوندان شئ د اسلحو خاوندان شئ د ټکنالوژي خاوندان شئ او تاسو وکولی شئ د افغانستان په د یو کال کې ګل ګلزار کې پاکستان ژوب مرته ورکړي یو شی چې لومړني قدمونو کې رعایت شي له تیر څخه درس واخیستل شي هغه خود فروشي مه کوئ ضمیر فروشي مه کوئ وجدان فروشي مه کوئ او وطن فروشي مه کوئ چې دا موږ تیرو کې سره ولیدل افراد مو لیدل اشخاص مو لیدل ملکان مو لیدل خانان مو لیدل چارواکي مو لیدل د حکومت پر سر باندې رهبران مو لیدل چې هغوی پر دغه رقم باندې تللي وو وم لیدل موږ ښه حکومتونه دلته درلودل د 48 مملکتونو ملتیا مو ځان سره درلودله د ناټو فوجیان مو دلته درلودل د نړیوال بانکونو پشتیبانه مو درلودله جیړ تیاری هم هر څه هم درلودل مګر هغه افراد او اشخاص مو درلیدل چې هغه د اسبابو د فروشي دکان سره خلاص کړو چې هغه کې څه خرڅېدل وجدان خرڅېدلو ایمان خرڅېدلو خاوره خرڅېدله افغانستان خرڅېدل سپین ږیري خرڅېدل د افغانستان د هر نوع فرمایشاتو تر عنوان لاندې هغه دکان سره بند کړي نن به داسې ویل که لږه موږ دوی سره مخامخ کېږو تاسې د لومړي ځل ولیدل د استانبول کې سره ناست وو د پاکستان له لوري جګ شول وی ویل که تاسې د ټي ټي پي مهار کول موږ سره منئ ومنئ که نه بیا در باندې حمله کوو بدماشانه ته به وایې که د افغانستان څوک لري نه ته وایې که د افغانستان د مړو ځای ته وایې که د افغانستان نادیره ده ته وایې که د افغانستان اوسنی نظام هم د تورو نظامونو په څیر باندې د ملکو په تول باندې خرڅېږي تا ولې د شورته وی ویلې چې واخله د ورقې در واخله مې امضا کوه مه راسره کې نه ووځه
ته په حریم نقص کا زه به در اسلام آباد در ورسېږم. چې اسلام آباد ته بیا سره کم در رسېږم، د افغانانو څخه پاکستانیان ښه پوهېږي، د افغانستان چارواکو څخه د پاکستان چارواکي ښه پوهېږي، بیا سره کم در رسېږم، په کوم شرط در رسېږم، تر کوم عنوان باندې در رسېږم. یعنې دلته خبره د توازن ده، توازن برقرار شولو. په څو ساعتونو کې هماغه افراد او اشخاص د برماشۍ ژبه یې غوره کړې وه، د هغه افراد او اشخاصو چې هغه ډیپلوماسي ژبه یې غوره کړې وه چې هغه په یو قاموس کې هم نه ځای کېږي، بېرته د سټیج په سر باندې راسره کېناستل او خبر تر دغه د پورې راوستل چې درېیمه غونډه به هم سره کوو. محمد صاحب محترم، راځئ منطق سره وغږوو. هغه جنجال، هغه دعوه، هغه لانجه چې ستا په لمن کې ده، زه ولې خپل لمن ته راواچوم؟ جي ډي پي دغه 4 کال کې ایجاد شوې ده. راځي دا ټول د پاکستان ولس او عام ولس او د پوځیانو ISI ټول د ما دغه خبر جواب کوي. 4 کال کې ټي پي ایجاد شوې ده، جوړه شوې ده. دغه 4 کال نه کېږي که نه، چې 4 کال نه کېږي، 2003 نه راشروع 2003 نه راشروع، تر هغه پورې تا سره تور لیست کې نه وه، تر هغه پورې تا سره تکم تهرګرو لیست کې نه وه، تر هغه پورې تا سره بدنامه نه وه. اسلامي امارت راتګ سره تاسو ولې بدنامه شوله؟ دا ذهني سوال دی، دا عملي سوال دی، دا یو د امنیتي سوال دی. دغه پاکستان حل افغانستان څخه غواړي، در حال کې دغه سوال خپل پاکستان کې خپل پاکستان سره حل فصل کړي. هغه افراد او اشخاص تر پورې نه پورې تاسو سره ولس نه بدنامه دي، ولې اوس ورته تاسو په ځمکه باندې ورلګولی ده؟ تاسو وخت نا وخت د باجوړ لاشي سیمې وګورئ، د وزیرستان وګورئ، د شمالي وزیرستان وګورئ، د جنوبي وزیرستان وګورئ، یا ټول هغه مستعمره پښتونخوا به تاسو وګورئ چې هلته د افغانانو تر عنوان لاندې، پښتنو تر عنوان لاندې افراد او اشخاص دي، هغوی باندې شپنۍ چاپې بندې کوي، هغوی باندې وهل بند کړي، هغوی وژل بند کړي، د هغوی ورکول بند کړي، د هغوی اختطاف بند کړي. ټي ټي پي په خپل منځ کې سره دغه کېږي، مغلا کېږي. ټي ټي پي سره ټول دردمن ولاړ دي، ټول هغه افراد او اشخاص سره ولاړ دي چې همدغه شپنۍ او هوایي بریدونو کې، د همدغه د ISI بریدونو په عمله کې چا پلار لاس ورکړی، چا مور لاس ورکړی، چا ورور لاس ورکړی، چا د کور یو اعضا لاس ورکړی دی. عقدوي او عقدوي جنګ د سره ولاړ دی. مننه کور دیابت. خو تاک صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی په افغانستان کې ښه مذاکرات کړي وو، خو چې ولاړل نظام یا هغه سیستم اجازه ورنه کړله. بل طرف ته وایي چې هغه د چایو پیاله چې په سرینا کې غوړپ سوې وه، هغه موږ ته په ډېر قیمت باندې تمام سوله، او داسې حال کې دي چې مذاکراتو ته روان دي. دې کې شک نسته. موږ خو دغه پاکستان ته ور یادوو، دا چې دوی پر موږ څنګه نومان ږدي، دا خو برعکس ده. یعنې دوی خپل دي، دوی په خپله په هغه رنګ باندې ول سوي دي او هغه نمبرونه د دوی په ځان کې سته. دا چې دوی د سرینا هوټل کې چای څښلي، د دوی اول بل دریځ و، بل یې فکر و. اوس وایي سخته قیمته تمامه سوه. په دې کې شک نسته. دا افغانان دي. یو افغان د ضمیر دا نه قبلوي چې د خاورې سودا د چا سره وکړي. دا زموږ تاریخ دی، دا زموږ په تاریخ کې لیکل سوي دی. کاش چې د دوی دغه د بهرنیو چارو وزیر یا بل ملکي وزیران دا خپل بدماشانو ته هلته په خپل کور کې قناعت ورته ورکړي. ولې موږ ماتموي؟ موږ خو تر اوسه د آزاد افغانستان، د لوی افغانستان دایه خو زموږ ده، هغه مځکه زموږ ده، په دې کې شک نسته. نه سند وجود لري، او که ما هر څه کړي دي، ما د انګریز سره خبرې کړي دي، ستا سره تا خو وجود نه درلودی چې ما دا خبرې کړي دي، یا مې دغه خاور د یو څه وخت دپاره هلته پرېښې ده، د خپل قوم مې د یو څه وخت دپاره هلته پرېښې، دا خو ستا سره ما کړي نه دي. او که چیرې ما کړي وای، امیر دوست محمد خان مرحوم کړي وای، ته دومره علالونه چې تر اوسه به تا کاغذ نه ښکاره کولی، یا خو موږ ته یې سره پیژنو. دا ټوله دنیا به تا پخش کړې وای چې دا دی کاغذ، دا دی امضا، دا دی قرارداد، دا دی پلانکی، دا دی پلانکی. خو هغه نه لري، متاسفانه خوشبختانه چې هغه نه لري، خالی دروغ دی چې دوی وایي. رالو چې هر وخت دوی افغانستان ته په بد نیت کتلی دي. افغانان ډېر زغم لري، بار بار موږ ویلي دي. که د وخت حکومتونه دي هم زغم لري، که ولسونه دي هم زغم لري. ته رالې ما په ډیرو برنامو کې ول چې پایزامي ستا د خاصې ادارې کس او ستا هغه بل کس چې دلته د سفیر په نامه و، زموږ یو افغان ملا دې شناس یې زموږ هغه تاج یو لونګۍ هم ورته وتړل. خیر، هغه به هم په دې فکر کړو چې اصلاح سي دا خلک موږ وپېژني. خو هغه چا اوس تا وزیران څه وایي؟ ته په کم فکر کې راغلی وې دلته کابل سرینا هوټل ته؟ موږ زغم درته وکئ، خو سره موږ مهمان نوازي هم در سره وکړه. ارک ته مو بوتلې، پارک کې مو بیا ډېر ښه ښایسته شیان درکړه. ملا محمد حسن اخوند درکړل، ملا برادر اخوند درکړه، موږ خبر یې ټولو درکړله.
حقاني صاحب درکړله تشریفات یې درته خو ته میلمه وې چې دلته راغلی وخت کې چې ستا په 2 نمبرۍ پوس ولو چې ته برته هغه څوک چې افغانستان دې دا 50 کاله خراب کړی دی نو یو وار ټي ټي پي را باندې وتړې بیا پلانۍ لکه ځاځي صاحب چې ویله ټي ټي پي د اوسه څه خو نه ده پیدا سوې دا هر څه ډلې چې دي نورې تروریستي ډلې دا ټوله تا پیدا کړي دي په قرارداد دي دنیاوالو ته بیا ورکړي دي بغیر د ټي ټي پي یعنې د ملایم صاحبانو څخه که ته په خپل هیواد کې سوله غواړې زه حاضر یم چې ستا جرګه وکړم ولې زه جرګمار یم لکه یو وار چې مې در وښووله در سره کښېنول تا غوښتنه وکړه ما در سره کښېنول که دې بیا غوښتنه وکړه زما حکومت به بیا هم در سره کښېنوي او که د زور لاره شړې نو که هغه خلک ته نسې مارولی یعنی د وزیرستان د باجوړه څخه راواخه بیا ځه تر ژوبه پورې د ژوبه څخه راواخه ځه تر نوشکي و تر پنجوایي و تر پنجګورو و تر کومه ځای یعنی بلوچستان دا زموږ د افغانستان خاوره کې ته نسې مارولی نو موږ به یو طریقه بل هم تا ته په لاس درکړو د دې څخه کار واخله زما مځکه په ښه خوشحالۍ زما هغه محکوم ولس په ښه خوشحالۍ اعلان وکړه چې دا افغانستان و افغانستان دی دغه خلک د دې کرښې او د دې مځکې خاوندان دي د دواړو کرښو خلک راسه قومي مسایلو ته مراجعه وکړو قوم ته به کښېنو چې هغه قوم ستا سره کیږي که د افغانستان سره کیږي جلا ولایت باید هغو ته اعلان سي د افغانستان مرکز به وي افغانستان دا په تیر کې هم پر دې باندې ډېر بحثونه سوي د نن څه 50 کاله مخکې سوي دي نو پېښور یا خیبر پښتونخوا دا به یو ولایت سي کوټه به بل ولایت سي هم به بلوچستان خلاص سي ستا د عذابه هم به پښتانه خلاص سي بیا به پر تا باندې څوک ټک نه کوي بیا موږ ټول افغانان یو ځای سره کښېنو نو ته زموږ یو بیچاره پنجابی همسایه هلته په هغه کونج کې واوسېږه او که ستا دا خیال وي چې خوب وینې د ډیورند د کرښې یا د اوس څه مرکې و جرګې شروع کړي دي آزاد پښتونستان یا بلوچستان یوازې د محمود خان اڅکزي نه دی محمود خان اڅکزي هلته یو کس دی یوه رایه لري او یا ایمل ولی دا یو شخص دی یوه رایه لري هلته ولس دی په دې خاوره کې پر دې مځکه د ولس حکم چلیږي او د ولس اختیار چلیږي د ولس رایه چلیږي د 2 کسانو نه چې دا اوس تا رانیولي بعضې ځایونه جلسې جوړوي بعضې څه کوي بعضې نه راسه مستقیما د یو سیال همسایه په رقم را سره کښېنه وسیق صاحب تللی دی په ډېره خاص ورین تندي هر وخت موږ په ورین تندي ورسره مجلس کړی دی ته خپل عذر ورته پیش کړه لکه ستا د بهرنیو چارو وزیر چې په ایران کې زموږ د کورنیو چارو د وزارت د ستر موهین سره اته ننواتې ورته وکړې پر وژه لاس ورته کښېږي چې په لیاز د خدای موږ ته همسایګان یو کور یو دا راځي نو که دغه لار خپله خدای دې راوله په پنجاب کې ته زموږ ورور وې په کلمه را سره شریک یې ستا پر پنجاب بیا ډز نه کېږي انشاءالله کور دی آباد مننه ځاځی صاحب ستاسو په اند دا مذاکرات به څومره پرېکړنده او جدي وي محمد صاحب محترم هرکله چې دا موږ دغه خلک یو د کلو بانډو خلک یو موږ د مرکه او ننواتې جرګې د پلار نیکه نه راپاتې دي موږ کړي دي لیدلي دي له ماشومتوبه 2 کلن 3 کلنې پکې ناست یو هر کله چې موږ کومه جرګې ته کومه مرکې ته کومه کیسې ته خپل پلاوی قوي ورلیږو بیا په دې باندې رای نه وهو په دې باندې چورتو نه وهو چې مقابل نفر به څه وکړي لکه ما په خپل نفر باور دی ما په خپل نفر باندې عقیده دی ما په خپل نفر باندې تر هغه سطحه پورې ملا تړل ده چې هغه هر څه کوي زما د افغانستان د خپلواکۍ لپاره به کوي زما د ازادۍ لپاره به کوي او هغه فرد چې مقابل کې ناست دی هغه به هر نوع باندې څېړلی وي او هر نوع باندې هغه سره معرفت حاصل شوی وي لکه د پاکستان ډبل سټنډرډ پالیسي چې سټیج په سر یو خبره کوي په عمل کې بل خبره کوي د هغوی تقریبا د پردې تر شا او مخامخ دواړه طرف پیژندلی دي وسیق صاحب لوبېدلی سړی دی ګرځېدلی سړی دی د سنګرونو سړی دی لومړی دفعه نه ده چې په داسې دهلیزونو کې په داسې میزونو کې داسې سیاسي بحثونه سره کوي او داسې تړونونه سره امضا کوي هغه دوحې کې امتحان ورکړی دی لیدلی دی کتلی دی دا ځل به اسلامي امارت د دغه پلاوي پر ملتیا باندې داسې تړونونه ترې واخلي چې بیا ځلې به پاکستان سوچ هم ونه کړي چې د افغانستان حریم نقض کړي تاسې ولیدل
تقریبا په د 25 کالو کې د افغانستان حریم نقض کېدلو، نورستان، پکتیا، کونړ، ننګرهار راکټونه واردل، مګر بیا به هم کرزی صاحب روان و، اوس دریځ نه و، بیا به هم اشرف غني صاحب روان و، بیا به هم زموږ پلاوي زموږ چارواکي روان و. پر داسې دهلیز باندې، پر داسې عنوان لاندې، پر داسې معاملې باندې دریم مملکت کې دم ګړي پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوه معامله هم صورت نه ونیولی چې د اسلامي امارت راوکش کړلو، نړیوال ته ورښودلو چې دوی په د خپل کورني مشکلات زما لمن ته راواچوي. دویمه تر ټولو ستره ادعا چې دا زما حریم نقض کوي. دریمه چې دا هر وخت نه وخت پر ملي او بین المللي سټیجونو کې زما پر تړاو باندې منفي تبلیغات کوي. پر دغه دوحې او پر دغه د ترکیې پر ناسته باندې ټوله دنیا خبرې وکړلې، د دنیا میډیا دا کور کړله، رسیدګي ورته وکړه، او پر دې باندې پوه شول چې نه د افغانستان تر عنوان لاندې چې دلته کوم ګاونډی سره پروت د پاکستان تر عنوان لاندې هغه مضر دی، هغه د افغانستان په چارو کې ګوتوهنه کوي، هغه د افغانستان خاوره نقض کوي، هغه د افغانستان په تړاو باندې ضد نقیص خبرې کوي. د پاکستان مشکلات دي، د افغانستان مشکلات دي. د پاکستان عام ولس ډېر ښه ولس دی محمد صاحب محترم، ډېر مات، ډېر نیک خویه، ورسره کښېني د خبرو نه مړېږي. مګر رژیم پر هغه سیستم باندې کار کوي چې تر څو دلته دوه قومونه، دوه ملتونه، دوه حکومتونه سره وجنګوي. محمد صاحب محترم دغه کوم پښتونخوا ادعا چې دوی کوي چې زه هم مستعمره د هغه چې زما حق دی، ورشي عمل تاسو وګورئ، دغه کوم حد پورې چې پاکستان دغه کړي د هټک هغه پورې اختطاف پکې دی، وهل پکې دي، وژل پکې دي، د ځوانانو ورکول پکې دي، سر ورځ عام ورځ باندې یو نفر ویشتل کېږي، یو نفر اختطافیږي، یعنی تر ترهګرۍ تر عنوان لاندې، دهشتګرۍ تر عنوان لاندې هر معامله 4 ساعتونو کې ترسره کېږي. پانتونه په ختمېدو شول، شفخانې په ختمېدو شي، مکتبونه په ختمېدو شول، ښه پوه انسان په ختمېدو شول. مګر بیا لاړ شه هغوی چې هغه خپل اطمیناني دی ورباندې سند او پنجاب، هلته مکتب شته، پانتون شته، شرابخانه شته، د حلالو، د حرامو، د معیشت، د فحشا مکتبونه هم شته، دروازې هم شته، هر څه ورته خلاص دي، سیرالونه پکې شته، یعنی چې هر نوع تو غواړې هلته پنجاب کې شته، سند کې شته. مګر هغه زما پر سیمه کې، زما پر خاوره کې چې مستعمره د هغوی چې خپل حق ګڼي، هغوی خپل هم حق نه دي ګڼلي. اڅکزي صاحب ته دغه زما دغه د خبره ده، محمود ولی خان ته زما د خبره ده چې ته کله هغوی خپل بللی، ته کله هغوی خپل بللی، ستا سره چلند پنجاب سره چلند اسمان ځمکه فرق کوي، ستا سهم د پنجاب سهم اسمان ځمکه فرق کوي. ټول مادون ستا تر پښو لاندې دي، مګر مصارف دغه ګټه ټول پنجاب ته ورځي، ټول فائدې تا څخه پنجاب اخلي. یعنی زمونږ پښتانه هم باید بیدار شي، زمونږ پښتانه هم دا سره ومني. پاکستان د پنجاب دغه ایالات یو پروژه پر لار باندې اچولی دی، یو مخور سړی، یو مشر سړی، یو خان سړی په سوشل میډیا کې یو مشهور سړی راونیسي، د اصلحې پر زور باندې، د دمکیانو پر زور باندې، د تاڼې ته دې وړم، پولیس سټیشن ته دې وړم، ورکوم دې، بندي کوم دې، هغه مجبور تلویزیون مخ ته کښېني چې زه افغان، زه پاکستانی یم، پلار پاکستانی و، نیکه هم پاکستانی و، غور نیکه هم پاکستانی و، زه پاکستان ته ژمن یم. پر دې باندې د ولسونو زړونه نه خپلېږي محمد صاحب محترم، پر دې باندې د ولسونو زړه کې ځای نه کېږي. که چېرته کېدلی د ټوپک پر زور باندې ولسونو زړه کې، نو اوس به وزیرستان کې دومره بمباري نه وي، اوس به رستوران په دغه حال باندې نو TTP به ایجادېدلې نه. یعنی پاکستان د کومه طرح چې د کوم پالیسي چې غوره کړې ده دا ترکستان ته روانه ده، هم په داخل کې هم په بهر کې. د پاکستان ولسونه دي د پاکستان رژیم پر لوی لاس باندې خپلو ګاونډیانو سره پر جنګ باندې نه اچوي، نه د هغوی ته غم ګوري، نه د هغوی ته لانجه ګوري، نه د هغوی ته اقتصادي مشکلات ګوري، نه د هغوی ته سیاسي مشکلات ګوري. یعنی داخلي او بهرني پالیسیګانو باندې پاکستان رژیم غور وکړي، دقت وکړي او سر نه دې ورته یو نوی سیستم جوړ کړي. بله د دغې غوښتنو پوښتنو لپاره فکر کوئ چې ادرس اوس د پاکستان محلي حکومت ته نظامي دی او که سیاسي؟ د دوی ټولو دی، د دوی ټولو بیا په آخر کې یو نقطه کې سره کېږي محمد صاحب محترم. پالیسیګان د دوی فوج سره جوړوي، ورکوي لاندې نور ته چې دا اجرایي اصولات ورته مقرر شي. محمد صاحب محترم دوی د خپلو صوبو ترمنځ د مور او میرې چلند کوي. 4 صوبې دي، 4 صوبو کې یو رقم آلات نه دي، نو دوی ته بودجه یو رقم دی، نو دوی ته امکانات یو رقم دي، نو دوی ته رسیدګي یو رقم دی، نو ته تشکیلات یو رقم دي. حتی پارلماني چارو کې هم د دوی فرق سره کوي. دوی باید په خپلو مشکلاتو کې سر نه غور وکړي. دوی د خپل TTP په خپل داخل کې مهار کړي. یوه لحظه فرض کوو محمد صاحب محترم چې دا TTP د افغانستان اسلامي له کبله دی، له وجه دی او دوی به سره جوړوي. خو دغه تضمین ته ماته راکړه چې پاکستان کې صرف دا سردرده سرخوږی TTP جوړ کړی دی، دا تا سره ترهګرو تر عنوان لاندې صرف TTP دي،
دا تا څخه ناراض صرف ټي ټي پي دي، دا تا ته مشکل صرف ټي ټي پي جوړ کړي دي. په لوی لاس باندې تا سره مکمل د بلوچ صوبه درته په خپو باندې ولاړه ده، نه دي مني، نه د حکومت مني، نه د رژیم مني. اته ته شوی چې لا اله کا مطلب پاکستان هغه دم در سره نه مني، هغه د بیخ د کفر په لس کې درې بلوچستان همدز د کې پی کې دغه خلک. یعنی محمد صاحب محترم دلته نه موضوع د ټي ټي پي ده، نه موضوع د بلوچ ده، نه موضوع د یو دوه درې ګوندونو یا د دوه درې ډلو ټپلو ده. دلته موضوع د پاکستان د هغه پالیسیګانو ده، د هغه ستراتیژیګانو ده چې په خپل ولس باندې، پر خپل او افرادو باندې، په خپل قومونو باندې، په خپل ملتونو باندې دوی ظلم کوي. پر هغه ظلم نتیجه کې څوک ټي ټي پي نوم غوره کړو، چا د بلوچ نوم غوره کړو، چا د پښتون نوم غوره کړو، چا د نور نوم غوره کړلو. مننه. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. انصاري صاحب بس ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات د دواړو هیوادونو د استخباراتو مشران پر مخ باندې بیایي. دا خبرې کوم پړاو څرګندوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ښاغلي هوتک، ښاغلي زازي، همکارانو او ټولو معززو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. فکر کیږي چې دغه پړاو چې موضوع د دواړو هیوادونو د استخباراتو تر رئیسانو ورسیږي او په دې وروستي پړاو کې دوی سره مخ کیږي د موضوع ډیر حساسیت او هغه مسایل څرګندوي چې د پاکستان لوري په افغانستان کې د خپل ایجاد نه تر ننه د انګریز د یو لاسپوڅي په توګه د افغانستان د خلکو، د سیمې او نړۍ د خلکو په وړاندې پټې توطیې او د توطیې د تیورۍ په اساس عملیات، فعالیتونه او حرکات او سکنات درلودلي. موږ هیله من یو چې د افغانستان له لوري د استخباراتو د ادارې مشر به د افغانستان د خلکو رښتینی استازیتوب وکړی شي او ټول هغه مسایل چې د افغانستان د تاریخي حیثیت، د افغانستان د خلکو د وقار، هویت، تشخص او برم او عزت سره ښایي، هغسې استازیتوب به وکړي او هیڅ داسې معاملې ته به تن ورنه کړي او یا به لاس ورنه کړي چې هغه د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د دې هیواد د تاریخ او تاریخي ارزښتونو سره په ټکر کې. انصاري صاحب دوی فکر کوي چې بیا به له همغه غوښتنو سره راځي که دا ورې به حل لارو باندې راځي؟ دوی له یو شي څخه منکر دي. پاکستان له خبرې منکر دي چې ګواکې دوی امریکا ته د افغانستان پر ضد خپله خاوره او فضا ورکړي. خو دا امارات مهمه غوښتنه بیا همدا ده چې دوی دا خاوره مه ورکوي. په تېرو مذاکراتو کې د دوی د حیات مشر ومنله چې موږ امریکا سره قرارداد لرو. نو دا خو ټولې دنیا ته ثابته ده. د امریکې د متحده ایالاتو استخباراتي مشرانو، مسؤلینو، د امریکې نظامی مسؤلینو په خپله د پاکستان اوسني دفاع وزیر د استخباراتو مشرانو جنرال حمید ګل او تر دې د مخه نورو مشرانو په څرګنده دا ویلي. د پاکستان ډیری سیاسي مشرانو هم دا خبرې په تکرار سره ویلي او د خواجه آصف په وینا د هغه د وروستۍ مخکینۍ ویناوې د هیڅ چا نه هېرېږي. هغه مطبوعاتو خپرې کړي او ثبت شوي او د هر پاکستاني په ذهن هم نقش دي، د هر افغان هم چې ویلي چې موږ دغه چټل کارونه د امریکې دپاره هم کړي، د بریتانیې دپاره هم کړي او د غرب په اشاره د غرب دپاره هم کړي. چټل کارونه معنا دا چې څه چټلې لوبې د دنیا وي، څه استخباراتي تورې پروژې وي، څه د تروریزم او د کانسپرسي تیورۍ یا د توطیې د تیورۍ په اساس د انګریز پنډونه وه او هر هغه څه چې انګریز دوی ته ویلي. دا هیواد د پنجاب رجمنټ د پاتې شونو ځاله او د هغې ځالې په محور
هغه مچۍ هلته ځای په ځای شوي دي چې پخوا یې په خلکو خولې لګولې. همدغه پښتنو، بلوڅو، سیندیانو، هندیانو، بنګالیانو، ګلګتیانو، سرایکیانو او په لویه کې د لوی افغانستان او حتی منځنۍ اسیا ملتونو په وړاندې انګریز همدغه تورې مچۍ شړلې او دوی به په هر ځای خوله لګوله. دا نن هم هلته ملکي حکومت یا نشته او یا د نه سره برابر دی. د پاکستان هغه ادرس چې دوی شعار ورکوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، چیرې دي د لا اله الا الله اثرات؟ آیا تاسې د جی ایچ کیو شاوخوا د لا اله الا الله اثرات او تاثیرات وینئ؟ آیا تاسې لاهور چې د پنجاب مرکز دی هلته د لا اله الا الله آثار وینئ؟ هلته د ایرا منډیي ادرس وګوره، د ستر شاهي جومات بادشاهي جومات سره څنګ کې هلته څه روان دي. د هغوی قانون وګوره چې شعار د کلمه ده. تا ته پکار ده چې د الهي قانون او اوامرو په اساس د پاکستان د 2.5 مسلمان ملت میلیونه مسلمان ملت دپاره ته د اسلام د اساساتو په اساس کار وکړي. ستا قوانین، ستا نکاح طلاق، ستا محاکم د لارډ میکالي په قانون چلیږي، ستا اساسي قانون د لارډ میکالي قانون د فرمایشاتو په اساس دی، ستا هر کار د انګریز د قوانینو په اساس دی. نو دلته ده چې زموږ لخوا دوی ته باید دا توصیه وشي چې دلته زموږ نیکونو هم د پاکستان دپاره قربانۍ ورکړي. هلته زموږ د نیکونو وینې دا اوس هم د پاکستان د خلکو په رګونو کې څرخي. د پاکستان میزایل زموږ د نیکونو په نوم دي، د پاکستان ازادي زموږ د نیکونو او مشرانو د قربانیو په نتیجه کې دا د پاکستان ادرس او ایجاد زموږ. نو دلته دا چې دا ارزښتونه باید وساتل شي. کور جواد بیا درته راځم. هوتک صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی په ډیرو برخو کې له افغانستان سره د متقي صاحب سره خبرې کړې وې، فیصلې ته رسېدلي وو. خو بیا چې زه وایي خپل هیواد ته راغلم هغه سیستمو اجازه را نه کړله. کوم سیستم د څوک دی چې اجازه نه ورکوي؟ مخکې مې اشاره ورته درلوده، بار بار مو ویلي دي د پاکستان ټوله واک او اختیار د آیسای په لاس کې دی، د نظامیانو استخباراتي کړیو په لاس کې دی. ملکی حکومت د پاکستان هیڅ اختیار نه لري، صرف دغه اختیار لري چې دسمالونه په لاس کې ورکړي او د نظامیانو یا استخباراتو د آیسای بوټونه به پالې شوي. زموږ ستاسې په یاد دي چې عمران خان یو لږ اشاره وکړه د افغانستان و پولې ته و دغه فرضي کرښې ته چې ول دا کرښه اصلا وجود نه لري، نسته، دا دواړه یو ملت و او یو ولسونه دي. انجام یې څه سو؟ اوس هم په مابس کې ناست دی که نه؟ په دې کې شک نسته ملکي بخش د پاکستان چې دی هیڅ صلاحیت نه لري. دوی زه نه پوهېږم چې دوی حکومت څه شي ته وایي. اصلا خو که راسو دې ته ځیر سو، اصلا په پاکستان کې حکومت نسته. هغه ظلمونه چې دا اوس په پاکستان کې روان دي چې څه درته ووایم، ملکي حکومت هېڅ صلاحیت نه لري، نه د جرګې صلاحیت لري، نه د توافق صلاحیت لري، نه د اګریمنټ یا قرارداد صلاحیت لري، هېڅ صلاحیت نه لري. ټول صلاحیت یې د پوځ یا د استخباراتو په لاس کې دی چې وطن یې دغسې در په دره کړی دی. که چیرې ملکي حکومت ملکي حکومت خو دغه ولسونه پکښې برخه باید واخلي، دا محکومه پښتونخوا هم باید خپله برخه واخلي، خو حق به معلوم وي. دا هغه څه دي چې دنیاوالو ته هم معلوم دي، د پولې اخوا دې خوا ته هم معلوم دي او افغانستان ته هم معلوم دي. دویمه مسله، د پاکستان څه ته په کومه خوله ما ورته ګیله وکړو؟ څوک چې خپل اولاد رستم شاه مومند د سفیر وایي، زه نه وایم چې مخکې د افغانستان سفیر و، یا د نور لوړپوړي چارواکي د حکومت غړي وایي او یا سیاسي ګوندونه وایي، ما ورته هم تاریخ لوستی دی. یو څوک چې خپل اولاد د ډالرو په مقابل کې امریکا ته ورکوي، هغه هم ښځینه عافیه صدیقي بیا دغه څخه ګیله سته. 650 کسان یې د ډالرو په مقابل کې د مشرف را دې خواته تر اوسه ډېره برخه یې مشرف، بیا نو نور 650 کسان، دا نو افغانان او پاکستانیان ټول کم چې اسلام ته ژمن دي. څوک یې په لاس ورکړي چې اسلام ته ژمن دي او یا خپل د حق دعوه کوي یا غږ پورته کوي. دا خلک یې ټاپه باندې ولیده چې دا تروریست دی، القاعده دی، د پلاني غړی دی، د پلاني غړی. دا پلاني غړی خو تاج جوړ کړی، دا اوس په کوټه کې داعش نه تربیه کوي، دا اوس په اسلام آباد او لاهور کې ستا تر ژیر لاندې نه تربیه کوي، القاعده ته نه تربیه کوي، ستا د نظامي اډې و څنګ ته
په ایبټ آباد کې اسامه چیرې و؟ هلته نه و. دا د پاکستان هغه څه دي. بل څه چې راواخې د پاکستان اوس چې کومه لوبه په کار اچولې ده زموږ دپاره دا ضروري ده. پاکستان موږ پیژندلی دی، نړیوالو هم پیژندلی دی. نړیوال په دې ورته وایي چې ته یو ټیکهدار یې. دا یې د ټیکهدارۍ دپاره د دې خطې د نابودۍ دپاره یې دلته دی جوړ کوي. هلته اسرائیل دی خو مځکه هم نه لري. دلته یو بله لوبه په کار اچولې ده. که نوبت راځي نو بیا به درته راسم هغې باندې راځي بیا به درته راسم. ځاځی صاحب فکر کوئ چې د کابل او اسلام آباد به له نوي اجنډا سره دا ورې په استانبول کې خبرې کوي که پخوانۍ موضوع به وي؟ مننه کوم محترم. تر څو چې هغه تېرې پوښتنې حل شوي نه وي د پاکستان لپاره هماغه سرې کرښې دي دمګړې پورې، او د افغانستان د اسلامي امارت لپاره هم سرې کرښې دي. هماغه موضوعاتو باندې به خبرې کېږي. هماغه موضوعاتو د حل لارې لپاره به جدوجهد کېږي تر څو وکولی شي د دوو مملکتونو ترمنځ یو داسې حل لاره سره پیدا شي چې هم د افغانستان پکې خیر وي، هم د پاکستان پکې خیر وي. د دې تر څنګ محمد صاحب بل څه هم غواړم چې ووایم دغه ستاسو سوال په جواب کې. وخت نا وخت د پاکستان د چارواکو لخوا نه ځینې اصطلاحات کارول کېږي زموږ د افغانانو لپاره، زموږ د ځینو چارواکو لپاره چې دوی نمک حرام دي. راځئ فلسفې ته فکر وکړو چې نمک حرام چاته وایي. په دې 20 کلونو کې د 2001 نه دی خوا چې هر څومره پر ما باندې برید شوی دی د پاکستان له خاورې څخه شوی دی. پاکستان ورته ځای پرون د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر حافظ حمدالله هم دې ته اشاره وکړه چې 50,000 هوایي بریدونه صرف له پاکستانه شوي. دې څخه انکار نه کېږي. که پاکستان یو فرد هم دې څخه انکار وکړو بیا هم ادریس محمدي ځای درواغ وایي. دلته د هر شپې چاپې تر شا ستا لاس و. دلته د هر معلول، د هر کونډې، د هر شهید، د هر یتیم تر شا ستا لاس و. دلته د هر بګرام کې ځوان تر شا ستا لاس و. دلته د هر پلچرخي کې ځوان تر شا ستا لاس و. هر ګونتنامو ته تللی فرد تر شا ستا لاس و د 20 کلونو کې. زه نمک حرام شولمه. د اتومونو د بمونو مور چې دلته استعمال شول دا خو په ایران رانغلله، دا خو په تاجکستان رانغله، دا خو په پاکستان پر تا باندې راغله که نه. او ته زما سره کم ورور وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله سره شریکه وه، قبله مو سره یو، خدای مو سره یو، رسول مو سره یو. او زه دې واخیستلمه لاس تړلی او خپې تړلی سترګې پټې دې تسلیم کړم ګونتنامو ته. نمک حرام زه شولمه. په کومو شرطونو زه نمک حرام شولمه؟ په دې شرط باندې زه نمک حرام شولمه چې ما ستا د خیر ښېګڼې لپاره تقریبا شوروي مات کړلو. نیمه برنرونه او عکسونه اوس پورې پراته دي چې په ستورو دغه باندې به لیکلي وو چې افغانستان کا جهاد مطلب پاکستان کا دفاع. نمک حرام زه شولمه. دا چې اوس ته د اټوم خاوند شولې، دا د افغانانو په سر باندې شولې. نمک حرام زه شولمه. دا چې مزایل لري، دا چې اسلحې لري، دا چې اوس بلډینګونه لري، دا چې اوس زراعت لري، دا چې اوس صنعت لري، فلسفه را سره ولاړه ټول د افغانانو پر بهبود باندې، د افغانانو په جدوجهد باندې دي. نمک حرام زه شولمه. تا د $2 په خاطر باندې خپله خورکۍ تسلیم کړه امریکا ته. نمک حرام زه شولمه. تا د قوانینو پر خلاف، دیپلوماسي پر خلاف باندې ستا زموږ مولوي صاحب ضعیف چې تا سره برحاله سفیر و وادې خیستل ګونتنامو ته دې ولېږلو په هغه صورت پر هغه حال که محمد صاحب چې سترګې پرې وتړلې، لاسونه پرې وتړل، خپې پرې وتړلې، د خپلو محافظینو د خپلو ساتونکو سره ګونتنامو تر نمک حرام زه شولمه. مننه. بیا درته راځم. انصاري صاحب که احیانا مذاکرات ناکامیږي څه به پېښ شي؟ موږ هیله من یو چې پنجاب رجمنټ یو طرف او د پاکستان سیاستوال او ولس دې نتیجې ته رسیدلی وي چې له افغانستان سره نور د توطیې د تیورۍ په اساس تګ او پرمختګ ناکام دی او ناکاره دی، او دوی باید د دې تجربو نه په استفادې د تیرو ترخو تجربو نه چې نه یې موږ ته ګټه کړې او نه هغوی ته، بلکې یو څو جنرالان دي چې هغوی ترې ګټه کوي. په استرالیا او کاناډا او امریکا او بریتانیا او نورو ځایونو کې ویلاګانې او لوړپوړې ودانۍ او تجارتونه او فابریکې جوړوي. اوس د پاکستان خلک په دې پوه شوي. زموږ غوښتنه له دوی دا ده چې د دغې پنجاب رجمنټ او هغه کوچنۍ حلقه چې هلته حاکمه ده د دوی په وړاندې راپورته شي. د پاکستان د شریفو او پتمنو او بېوزلو او مظلومو خلکو د ژوند د عزت، شرف او ازادیو د دفاع، د هغوی د فلاح او بقا د دفاع دپاره د دې شریرې کړۍ نه نور ځان خلاص کړي او د خلکو په خوښه
هم خپله نظامی رهبري وټاکي، هم خپله استخباراتي رهبري وټاکي، هم خپله سیاسي رهبري وټاکي. هلته به بیا موږ وکړی شو چې د دوه ورونو ملتونو په توګه ټول هغه مسایل او موضوعات چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغه په سوله ییز ډول حل کړو. اوس د دوی ترمنځ د خبرو کې د درېیمو رول څومره مهم ده؟ درېیمګړو هیوادونو لکه کوربه ترکیه، هغوی خو به حتما دومره مهم وي چې دوی سره نږدې کړي، که یو لوری د مذاکراتو خبرو د میز نه فرار کوي، بیرته د میدان نه حتی راوګرځوي او په میز یې کېنوي. خو نور موضوعات او مسایل د افغانستان او پاکستان د خلکو مربوط دي، نه د هغوی د استخباراتو د مسؤل شخصي لوبه او جنجال او مسله ده چې هغه حل کړي، سره د دې چې ګټې به د هغوی شخصي وي، او نه زموږ د استخباراتو د ادارې د مشر شخصي مسایل دي چې دوی به دواړه کینی او حلوي، بلکې دلته لوی او پراخ تاریخي مسایل پراته دي. که په هغوی بحث کیږي نو هلته باید دواړه ملتونه په لوی لاس او په زغر د شریک اوسي، د الف نه تر یا پورې په ټولو مسایلو پوه اوسي او تاریخي مسایلو ته په لیدو جمع بندي کې بیا درته راځم. هوتک صاحب اوس به راغونډ کړو دا به څه کول پکار دي مذاکرات سبا پیلیږي؟ جناب محمدي صاحب، زه په خپله شخصا زه دې مذاکرات ته خوشبین نه یم. ولې د پاکستان د جګپوړو چارواکو دا څرګندونې چې موږ تاسې اورو او یا د پولې د هغه غاړې څخه زما سره ځینې خلک تماسونه نیسي، هلته داسې څه نه برېښي. پاکستان ټول د زور لاره کاروي. که دی وایي چې امریکا پیلن هم په کراچي او جګم آباد کې شته، دا اوس پیلن د دوی مشاورین ټول هلته شته، دا په ګډو باندې د افغانستان فضا نقصوي. دا قرارداد یې کړی دی، په دې کې شک نشته. اوس یې یو بله لوبه شروع کړې ده چې یو څه هغه سپین ږیري قومي مشران یا په څه نامه غواړي مجلسونه ورسره کوي، امکان لري چې د څه چوکیو پیشنهادونه هم ورته کوي چې دوی څه غږ راپورته کړي چې موږ د پاکستان برخه یو. زه پر دغه جرګمارو دا اوس دوی جرګې زموږ څخه زده کوي، خو دوی ته طریقه هم نه ورځي د جرګو، د باجوړه څخه شروع بیا د پاڼه چینار و وزیرستان و کم ځای انګو پلانۍ بونو کوواټ یو څه خلک راوغواړي. زه پر دې خلکو باندې غږ کوم چې ته د جنرالانو سره په جرګه کې یا په مرکه کې کښېنې، یا دی درځي په مرکه یا په جرګه درځي، چې ته غږ وکړه چې زه د پاکستان برخه یم. ورته وایه د شین زمري بچی علي وزیر تا په څه شي باندې بندي کړی دی؟ خو د افغان په کلمه، د افغان په درې رنګه ملي بیرغ 22 تنه تا وژلي دي، تا په شهادت رسولی دي. دا جرګماران ته وایم چې تا ته درځي عزیزه دوسته، از ما قومي مشرانو تا دا پوښتنه ځینې کړې ده دا جنرال څخه. دغسې نور منظر پښتین دي څنګه کور ته کښېنولی دی؟ عثمان کاکړ چا مړ کوي په کوټه کې، چا شهید کوي؟ په څه د څه دپاره؟ خو د افغانستان پر نامه دې شهید کوي عثمان کاکړ، د افغانستان پر ملي بیرغ دې شهید کوي عثمان کاکړ. علي وزیر دې بله ورځ د سکره څخه په غلا وتښتوی، بودې دی اوس د لاکانې په بل محبس کې اچولی دی. خیر دی، دا جرګمارانو ته وایم چې دا پوښتنه ځینې وکړه. د محمود خان اڅکزي صاحب څخه په ډېر درنښت غواړم چې دا پوښتنه ځینې وکړه، ته چې وایه چې موږ د پاکستان برخه وو، آیا صمد خان دغه خبره کړې وه چې زه د پاکستان برخه یم؟ ولی خان دغه خبره کړې وه، اسفندیار ولی خان دا خبره کړې وه، خان غفار خان دا خبره کړې وه. دلته موږ ته څه پکار دی؟ د اوسني حکومت څخه مې هیله ده یا خپله اقدام وکړه عزیزه، ټول مسؤلین امیر المؤمنین څخه مې دا سوالم دا خواهش مې دا غوښتنه مې دغه څخه ده، ولې خو مشر دی. راسه چې ملي جرګو ته دروازه خلاصه کړو، وغواړه ملي جرګې ته خلک وغواړه، قومي مشران وغواړه چې زه خپل د هغه ورونو سره هم لاس یو کم، مضبوط یې کم. زه د پاکستان په هکله باندې سخت دریځ ونیسم. زه د خپل حکومت وشاته لکه مخکې چې مې ورښکاره کړه لس چنده بیا ودرېږم. راوغواړه لویه جرګه
کور دی آباد. د هغه سیمې د هغه د دې پرزي نالتي کرشي اخواته هغه پښتانه خانان ولې نه راځي؟ هلته خو یوازې 2 څیرې نه دي یا 3 څیرې نه دي، هلته خو بلا مخلوق پروت دی، هلته خو ډېر قومي خانان ناست دي، هلته خو ډېر عالمان ناست دي. د ده دا خوښه ده چې ملا زما ملا هم لاس یې راوتړه په لاس یې راکړه، د آزاد پښتونستان چغه چې وایي د دې لاسونه وتړه په لاس یې راکړه، بلوچستان چې دی 8,000 کسان دي ورک کړي دي، شهیدان کړي دي، د دې لاس هم دا هغه څه دي چې د پاکستان داسې سودا کوي چې د په وسه نه ده پوره، خو د حکومت څه مې دا غوښتنه ده موږ باید بالمثل ګامونه پورته کور دی آباد. مننه ځاځی صاحب، څه کول پکار دي که په لنډو کې راته ووایې؟ مننه کوم محترم. پاکستان یو ستراتیژي اوس په لار باندې اچولې ده. هغه مخورو مشرانو ملکان لکه اتاق صاحب اشاره ورته وکړله، هغوی زړونه لاسته راوړي، ځان سره کینوي، یا د ټوپک په زوره، د پیسو په زوره، د منصب په زور، تر هر عنوان لاندې چې وي خپله دا خبره باندې کوي زه د پاکستان یم او اوس باندې کوو جو د پاکستان دی. یعنې په دې شکل باندې دوی غواړي چې ملت رامنځته بل زه خپل ولس ته وایم، خپل قوم ته، خپل حکومت ته، خپل نظام ته وایم. دغه څو هفتو کې د نومبر نه دې خوا دغه حکومت په پیښه افغانستان سره وشوله، یو روپۍ د ماته څوک ثبوت کړي، شواهد کړي، یا چې څوک غوښتي دغه سیاسي شنونکي دي وایي چې موږ حکومت ورغوښتي، موږ ته ویلي چې موږ د ملاتړ وکړي، زموږ په ښه باندې خبره وکړي، د قومونو د انسجام لپاره خبره وکړي. یعنې موږ فی سبیل الله لګیا د خپل د حکومت سره دوستي، د خپلې خاورې سره، د خپل ولس سره، د خپل مینې محبت سره، د خپل قوم او ملت سره چې لرو. اوس هم د خپل موږ حکومت دې هم لږ زور واخلي، زموږ حکومت دې هم په دغه برخه کې ځان بیداره کړي، زموږ حکومت دې هم په دغه کې لږ هڅې وکړي، لږ هلې ځلې وکړي، تر څو تر هر عنوان لاندې د خپل ولس ملاتړ حاصل کړي. تاسې ولیدل محمد صاحب محترم که تریلیون ډالر هم مصرف شوي وی، د هر کور شاته هم یو بوجر ډالر کې ښودل شوی وی، لکه څه رقم چې عام ولس اوس دمګړي له اسلامي امارت څخه ملاتړ کوي هغه وخت نه سره کولو، په څه رقم باندې چې دغه دریځ غوره کړی و، په څه دلیل باندې چې دغه بالمثل جواب سره ورکړو، په څه دلیل باندې چې دوحې کې سره کم تړون ورسره امضا کړو یا څه رقم خبرې سره وکړل. یعنې د دې تر څنګ که چېرته اسلامي امارت هم دغه خپل شنونکي، هم د خپل مخور، هم د خپل سپینګیري، هم د خپل دغه سوشل میډیا کې چې روب داب لري دغه سپورټ کې دوی سره کې ناسته ولري، دوی سره خبرې اترې لري، تر څو ژبه سره یو شي، هم ولس ژبه سره یو شي، هم د ولسونو ژبه سره یو شي، تر څو وکولی شو دا د میډیا جګړه نور هم پیاوړې کړي، نور هم غښتلي شي، هم خپل داخلي رسنۍ پیاوړې کړي، هم تر څنګ هم څوک رسنۍ کې کار کوي، سیاسي شنونکي دي، تحلیلګران دي، مسایل سیاسي شني، هغوی سره هم ملاتړ حاصل کړي. زه فکر کوم چې دا به سره توازنه برابره کړي. نور مننه. انصاري صاحب څه کول پکار دی؟ زموږ وړاندیز دا دی، هیله هم دا ده چې هغه اکټونه او پیښې چې د پاکستان پوځ او استخبارات کوي په افغانستان کې د نظامیان او استخبارات ترې ځان وساتي او هیڅکله دې هڅه نه کوي چې د افغانستان د عظیم ملت په سر او سرنوشت استخباراتي او پټې نظامی لوبې وشي. چې امارات وایي دا مو په تاریخ کې ثابته کړې چې دا کار مو نه دی کړی. دا باید په عمل کې وکتل شي او ثابته شي او د افغانستان د خلکو سرنوشت د اسلام د شاعرو اساساتو او الهي فرامینو او احکامو په اساس د هغوی په لاس وټاکل شي، تر څو یو اړخ، یو ډله، یو ګروپ او یو لوری یا یو ادرس او یو ریاست یا وزارت د هغې ټول مسؤل ونه ګڼل شي، او که داسې کیږي بیا به جوابدې هم هماغه لوری وي. لکه مخکې چې دوستانو مې اشاره وکړه او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د الهي فرمان په اساس چې څنګه خدای پاک په صراحت سره پیغمبر علیه السلام هغه رحمت للعالمین پیغمبر ته فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وشاورهم فی الامر. موږ د دې حکومت او د امارت مشر، هر څوک چې ځان مشر ګڼي هغه ته وایو چې وشاورهم فی الامر، د دې الهي حکم نه یو قدم مخکې ځه او وروسته ځه او دا حکم پر ځای کړه، د دې ولس او د دې ملت سره مشوره وکړه او بیا قدم پورته کوه. و امرهم شورا بینهم، د اسلام اساس دی چې چارې د هغوی ترمنځ په شورا او مشوره دي، په مشوره کې خیر وي، تر څو چې د افغانستان د ملت سره مشورې نه وي شوي، د دوی په مشوره کار نه وي شوی، هغه د افغانستان خلکو ته هیڅکله منظور نه و، نه دی او نه به وي. او پاکستاني لوري ته د پاکستان مظلوم ولس باندې مې دا غږ دی چې ځان د دغې جنجالي
پنجاب رجمنټ نه خلاص کی او رښتینې ازادي ترلاسه کی او په رښتیا سره د لا اله الا الله د مقدسې کلمې د شعار لاندې د هغې د اساساتو لاندې د ان الحکم الا لله نشته هیڅ حکم مګر د یو الله د دې په اساس د ځان د لارډ میکالي له قانونه خلاص کی خپل قضایي سیستم خپل عدلي سیستم خپل بهرنی سیاست خپل کورنی سیاست خپل رهبري دی د ولسوالیو په کچه د کرنیلانو له منګولو خلاصه کی د ولایتونو او ایالتونو په سطح د جنرالانو د منګولو خلاصه کی او په لویه کې د دې خونړي مارشال له منګولو خپل ځان خپل ګاونډیان خپله منطقه او هغه جنایات چې د پاکستان د ایجاد نه تر ننه د انګریز په اشاره په بلوچو سندیانو پښتنو سرایکیانو ګلګتیانو کشمیریانو او نورو قومونو حاکم دي فقط د څو جنرالانو د ګټو دپاره فقط د انګریز او امریکې د ګټو دپاره دې نه د ځان خلاص کي که نه وي هم به په دنیا مختوري وي هم به په آخرت مختوري وي هم به د ټولو ګاونډیانو سره په جنجالونو او تباهۍ سر وي کور د باس درنو ګډونوالو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه کور ماباد چې زموږ مننه مو مننه درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان